سلامونه. نوروز امید دا وخت د یو تازه خبر سره ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوی. ما د خواشینۍ خبر دغه ده چې نن مازیګر مهال په لنډی کوتل بایپاس روډ سره د افغان کډوالو د کډې بار یو د سویلر لارۍ چې د حادثې ښکار شوې ده. داسې ویل کېږي چې لارۍ موټر د ډریور نه بېکابو شوی ده او په بل مخ غورځېدلی دی. په لارۍ کې سپاره افغان مهاجرین، ماشومان او یو شمېر زنانه زخمیان شوي دي چې د لنډی کوتل نږدې هسپتال ته د علاج دپاره وړل شوي دي. د دغه شانتې نورو خبرونو دپاره زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره فالو کړئ او دا ویډیو مخکې ریپوسټ کړئ چې ټولو ملګرو ته ورسیږي. کور مو ودان.